سلامونه ملګرو. که تاسو په خپل وجود کې صرف یو هارمون انسولین کنټرول کړئ نو تاسو تقریبا د ټولو میټابالیک بیمارونو ځان ساتلی شئ. ځکه چې ټول نه مخکې دا ستاسو په وینه کې شوګر زیات کړي او تاسو ته شوګر مرض ولګي. بیا ستاسو وزن سیوا کړي او د وزن سیوا کېدو سره په ټولو اندامونو باندې پرشر زیات شي، ځکه چې چربي په میټابالیزم یا په توانایي پیدا کولو کې برخه نه اخلي. د دې نه پس مازغه بیا ګردو ته وایي چې موږ ته د اوبو او د مالګې ضرورت دی، دا په وجود کې وساته، دا به نه پرېږدي. نو چې دا نه پرېږدي د دې سره بلډ پرشر مرض تاسو ته ولګي. بیا د دې نه پس په بله مرحله کې چې دی خواږه او دغه چې کوم دي دا چربي چې ده هغه زیاتیږي، نو تاسو ته فیټي لیور شروع شي. د فیټي لیور نه پس چې ټرایګلیسراید او کولیسټرول سیوا شي نو تاسو ته زړه بیماري ولګي. د دې سره سره بیا ستاسو ستړیا او نور، ځکه چې دا په ټولو هارمون باندې افیکټ کیږي، نو تاسو ته تایراید مسله پیدا شي او دغه شانتې یو نه ختمېدونکې سلسله شروع شي. د دې ټولو علاج صرف صحیح خوراک او ورزش دی. مننه.